بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القراءة والكتابة دولسمة واحدة دو يوم درس لكل أو لوستل. أولا القراءة لوستل. التدريب الأول لمرة التمرين: اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. ده باراجراف ولولي أو بيد السؤال جواب پیدا کړئ. شريف طالب في الجامعة. شریف زده کوونکی دی په پوهنتون کې. الجامعه پوهنتون ته ویل کیږي. و اخته، اخت خور ته وایي. هو دا ضمیر دی د هغه. و اخته او د هغه خور زینب طالبة في الجامعة أيضا. و اخته زینب او د هغه خور زینب طالبة زده کوونکې ده، محصله ده. في الجامعة أيضا په پوهنتون کې هم، یعنی خور یې هم په پوهنتون کې زده کوونکې ده. هو يدرس الهندسه. هغه یعنی څوک؟ شریف. ولې هو شریف دی؟ یو خدا دی خبره د شریف روانه ده، بل دا دی چې دا د مذکر صیغه ده. هو يدرس الهندسه، هغه انجینری لولي. وهي اوس نو ګوره د مؤنث صیغه شو، د هغه د خور مسله ده. وهي تدرس الطب، او هغه طب لولي. شریف یا شریف لديه هوايات كثيرة. شریف ډیر هوايات لري. هوايات خو مونږ او تاسې پرې ډېرې خبرې وکړې. دا پوره درس د هواياتو په هکله، نو انشاءالله چې دې کې به څه ستونزه نه وي دې لفظ کې. ما پکې پښتو داسې کوم لفظ پیدا نه کړي چې بار بار یې د دې په معنا کې تکرار کړم. په هر صورت هو هغه يحب السفر، سفر سره مینه لري. صرف د يحب مینه نه ده، سفر خوښوي. والمراسله او لیږدل، دا خطونه چې خلک لیږي را لیږي. والقراءه، دا مراسله نن سبا په دې میسیجونه باندې بعضې خلک ټوله ورځ په میسیج کې ملګرو سره په ګروپ کې او هغه کې میسیجونو کې اخته وي. خو پخوا به د پوسټ آفیس له لارې لیږل کېدل، پوسټ خانې له لارې. والقراءة او لوست. وزینب لديها هوايات كثيرة أيضا، او زینب هم ډېر هوايات لري. هي تحب القراءة والصحافة. هي هغه یعنی زینب موضوع روانه د مؤنث صیغه ده. تحب القراءة والصحافة، هغه خوښوي لوست او ژورنالیزم. اين يدرس شریف؟ اوس دا سوالونه دي، دا چې دی دا به تاسې زه معنا کوم، تاسې باید دلته په دغه کې جواب پیدا کړئ. اين يدرس شریف؟ شریف چیرته درس لولي؟ في الجامعة. في أي كلية يدرس؟ في كلية الهندسة. ما هواياته؟ يحب السفر والمراسلة والقراءة. یا ویلی شو چې هواياته السفر والمراسلة والقراءة. في أي كلية تدرس زینب؟ ګوره یو پوهنتون دی، یو کلیه. الجامعة پوهنتون، کلیه پوهنځی. في أي كلية تدرس زینب؟ زینب په کوم پوهنځي کې درس لولي؟ في كلية الطب. یا زینب تدرس في كلية الطب. ما هوايتها؟ هوايتها القراءة والصحافة. لوست او ژورنالیزم د هغې هوايات دي. التدريب الثاني، دویم تمرین یا دویم تدریب: اقرأ الفقرة، دا پاراګراف ولولئ، ثم أجب عن الأسئلة، او بیا سوالونه جواب کړئ. پاراګراف هم شته دی موږ سره، او سوالونه او جوابونه هم شته دی موږ سره. اول به زه پاراګراف سره د معنا ولولم، تاسې به بیا جوابونه پیدا کړئ. احمد صديق سعيد. که کله زه مانه غلطۍ کړم دا سوالونه جوابیږي، نو چې کله سوال جوابو ته رسیږم تاسې سټاپ کوئ، خپله اول حلوئ، بیا وګورئ چې دا جوابونه صحیح دي که نه. احمد صديق سعيد، احمد د سعید ملګری دی. صدیق ملګري ته وایي. احمد يدرس في كلية التربية، احمد درس لولي د تربیې په پوهنځي کې. وسعيد او سعید يدرس درس وایي في كلية الطيران، په پیلوټۍ پوهنځي کې. احمد يسكن في القرية، احمد په کلي کې اوسیږي. وسعيد يسكن في المدينة، او سعید اوسیږي په ښار کې. يذهب احمد الى الجامعة بالحافلة، احمد پوهنتون ته په بس کې ځي. الحافله بس. ويذهب سعيد بالسيارة، او سعید په موټر کې ځي. بس هم موټر دی، خو دا زمونږ اصطلاحات دي. حافله اصلا غټ بس ته وایي هلته،
او موټر چې دی کېدای شي کورولا وي، کېدای شي الټو وي، کېدای شي بل شی وي، واړه موټر یې. یدرس احمد لولي فی الاسبوع په هفته کې 20 ساعتا 20 ساعته، ويدرس سعید فی الاسبوع 30 ساعتا، او سعید په هفته کې 10 ساعته لولي. حتما ساعتي درسونه ښیي، ساعتي درسونه نه، درسي ساعتونه په دا صنف کې چې اول ساعت، دویم ساعت، دریم داسې وي، حتما یې هماغه شمارلي دي. احمد يحب قراءة الكتب، احمد خوښوي د کتابونو لوست، والمجلات مجلې، والصحف اخبارونه، وسعید او سعید يحب السفر والمراسله، سفر او خطونه لیږدول را لیږدي خوښیږي. من صدیق سعید، د سعید ملګری څوک دی؟ احمد. ماذا يدرس احمد؟ احمد څه لولي؟ يدرس في كلية التربية. ماذا يدرس سعید؟ يدرس الطيران، بيلوتي لولي. أين يسكن أحمد؟ أحمد چیرته اوسي؟ في القرية، يسكن أحمد في القرية. أين يسكن سعيد؟ سعيد يسكن في المدينة. كيف يذهب أحمد إلى الجامعة؟ أحمد پوهنتون ته څنګه ځي؟ في الحافلة یا بالحافلة، په بس کې ځي کنه. كيف يذهب سعيد إلى الجامعة؟ سعيد څنګه ځي؟ بالسيارة. يذهب سعيد إلى الجامعة بالسيارة. دا غټ جواب دی او لنډ جواب دا دی چې وایي كيف يذهب سعيد إلى الجامعة، ډایرکټ ورته وایي چې بالسيارة. كم ساعة يدرس أحمد في الأسبوع؟ أحمد په هفته کې څو ساعته درس لولي؟ دا بدل دی کنه. 20 ساعة. كم ساعة يدرس سعيد في الأسبوع؟ يدرس سعيد في الأسبوع 30 ساعة. ما هواية أحمد؟ هواية أحمد قراءة الكتب والمجلات والصحف. ما هواية سعيد؟ سعيد هواية سدي. هواية سعيد السفر والمراسلة. دوا 15 نمبر صفحة. لاندې انتقال شو. التدريب الثالث، دریم تمرین. صل بين السؤال والجواب المناسب. د مناسب سوال او جواب ترمنځ کرښه کش کړئ. ماذا تقرأ الآن؟ اوس څه لولئ؟ وګورو کنه دلته څه دي. اقرأ القرآن، زه قرآن کریم لولم. ما هوايتك يا عثمان؟ هوايتي الفروسية. أي جمعية تختار يا سفيان؟ أختار جمعية الصحافة. هل تحب الخط العربي؟ أي عربي خط دي خوښیږي؟ نعم أحب الخط العربي. دا بند کې اول خپل حل کوي، بیا وروسته دا ویډیو وګورئ تم دې ځای نه مخکې. كم ساعة تقرأ في اليوم؟ أقرأ 6 ساعات. هل هذا جناح الصحافة؟ أي دا د ژورنالیزم څانګه ده؟ لا، هذا جناح الطوابع. نه، دا د سټیکرو څانګه ده. هل زرت معرض الكتاب؟ آیا د کتاب نندارتون دې کتلی؟ نعم زرته. هل تحب الرياضة؟ نعم الفروسية هوايتي. آیا ورزش خوښوي؟ او چې وسورلي چې دی هغه څه ده؟ هوايه ده بیخي ته خو له خوښول که. شه راځو دې بل تدریب ته یا تمرین ته. التدريب الرابع، اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. زار جميل وجلال معرض الهوايات في جدة. په جده کې دا زه نه پوهېږم، په ماشومتوب کې موږ چې عربي کتاب ویل جده به مو ویلې، دلته جده دی، والله اعلم چې هر یو دی، خو چې کله پیش راته موږ به جده وایو، چې زیر راته یا کسره راته بیا به جده وایو. زار جميل وجلال معرض الهوايات في جدة. جلال او جمیل د هواياتو نندارتون په جده کې وکوت. في معرض الهوايات، د هواياتو په نندارتون کې جناح جمع الطوابع د سټیکرو څانګه وه، وجناح الخط العربي او د عربي خط څانګه وه، وجناح الصحافة د ژورنالیزم څانګه، جناح التدبیر المنزلي د کور د ترتیب و تنظیم څانګه وه، وجناح الرياضة او د سپورت څانګه. في جناح جمع الطوابع، د سټیکرو په څانګه کې، طوابع من كل بلد، د هر ملک سټیکرو. وفي جناح الخط العربي او د عربي خط په څانګه کې، آیات بخط النسخ، په خط النسخ باندې آیتونه لیکل شوي، وخط الرقعة،
رقعه خط باندې هم لیکل شوي وو. وفي جناح الصحافه او د ژورنالیزم په څانګه کې صحف اخبارونه ومجلات مجلې وکتب او کتابونه وو. وفي جناح التدبیر المنزلي او کورنۍ تنظیم او ترتیب څانګه کې طعام من كل بلد د هر ملک خوراک پکې. وفي جناح الرياضه او د سپورت په څانګه کې كرة القدم فوتبال، كرة السلة باسکتبال، والسباحة او لامبو والفروسية او د اس سپرلي. نو اوس به وګورو چې سوالونه څه دي. من زار معرض الهوايات، د کتابونو نندارتون چا وکوته؟ وبخښئ د هواياتو جمیل او جلال، جمیل و جلال. زارا په ځای نه، زارا، ځکه دوه کسان دي کنه. أين معرض الهوايات؟ في جدة. ماذا في جناح جمع الطوابع؟ طابع من كل بلد، طوابع من كل بلد. ماذا في جناح الخط العربي؟ آيات بخط النسخ وخط الرقعة. ماذا في جناح الصحافة؟ ژورنالیزم په څانګه کې څه دي؟ صحف ومجلات وكتب. ماذا في جناح التدبير المنزلي؟ د کورنۍ ترتیب و تنظیم په څانګه کې څه دي؟ طعام من كل بلد. ماذا في جناح الرياضة؟ د سپورت په څانګه کې څه دي؟ كرة القدم وكرة السلة، السلة دلته، والسباحة والفروسية. ما د پخوانه سله زده کړې او ځکه مې سله وویل نو نه پوهېږم چې ولې سله دی. ښه، دا كرة السله باسکټبال که څوک نه پېژني دا داسې یو پاس دوه خانې غوندې وي او دا بال په دې ځمکه وهي، په دا داسې ټپوي، همداسې په ځمکه وهي وهي وهي، بیا یو دم ټوپ کوي او پاس دایره کې ګول کوي او هملته یې ور داخلوي او هغې باندې نمبر یې اخلي. راځو 200 نمبر صفحه ده. دا د لوستو یو څه پاراګرافونه مو لوستل. اوس الکتابه دی، لیکدي کې څه نشته دی، دا تقریبا د ماشومانو دی. نو که ماشومان دغه درسونه تعقیبوي هغوی هم کولی شي صاد ح ف ولیکي او با لام الف دال ولیکي. دې نه بیا الفاظ جوړوي لکه صحف، طوابع، ستون. دا یو ځای کوي او یو لفظ ترې جوړېږي، داسې څه تیارې منظمې خي. رتب الحروف، دا حروف دي بس تاسې منظم کوي. اکتب الکلمات تحت الصور، دلته خط دی، خط د دې لاندې ولیکه. طوابع سټیکر دی، مثلا د دې لاندې ولیکه. نو دا به انشاءالله داسې څه سخت شی نه وي چې تاسې ونه شئ کولی. زه مطمئن یم چې حتما دا ترسره کولی شئ. 278 نمبر صفحې ته ځو. صل بین کل کلمتین لتصبح تعبیرا. هر دوه کلمې په خپل منځ کې سره وصل کړئ چې یو تعبیر ترې جوړ شي. مثلا کتب اسلامیه، کرة القدم، معرض الهوايات. داسې والآن دلته چې دوه سره یو ځای کې مثلا کتب اسلامیه، دلته یې ولیکه کتب اسلامیه. پنځم ته دام سره الکتابی الکتب الاسلامیه اقرأ، دا منظم کړئ. اقرأ الکتب الاسلامیه. دا نور جملې هم تاسې منظمې کړئ، انشاءالله تکړه یاست کولی شئ. دلته چې دی دوه الفاظ دي، یو دا دی یو دا دی. نو په دغه خانه خالي کې د دوی نه یو انتخاب کړئ. هذا هو جواز السفر. جواز السفر په عربي کې پاسپورت ته وایي. هذا جناح الرياضة. هل تشرب الشاي؟ ارز وریجې ته وایي. ښه، وریجې خو څوک نه څکي، نو ځکه هل تشرب الشاي. هذا كثير جدا، دا ډېر زیات دی. أين تصلي الفجر؟ سهار لمونځ چېرته کوي؟ انسخ کاپي. نسخ عربي کې کاپي ته هم وایي. ښه، دا راواخله او دلته هم پیسټ کړه، دلته هم ولیکه، البته دم او دا هم. نو بل دی اختبر نفسک، خپل ځان امتحان واخله. دا ډېر زیات اوږد هم دی، اسان هم دی. دا زه نه حلوم، دا به تاسې خپله حلوئ. زه به ډایرکټ د دې ځای نه 14مې وحدې ته ټوپ کړو، 14مه وحده به شروع کړو. دا به لږ لږ درته واضحه کړم. صل بین المفرد والجمع. مفرد او جمع، مثلا مستشفى ده اسپتال دی، مستشفیات د جمع ده. هم یې زده کوئ او هم یې سره وصل کړئ. شرکه شرکات، طفل اطفال. دا دی
او زده یم که همداسې مفرد او جمع زده کړئ. ضع علامة خطأ على الكلمة الغریبه. کومه کلمه چې تاسې ته داسې غریبه ښکاري، مطلب غریبه مې بله ورځ هم شرحه کړې وه تاسې ته، داسې ښکاري چې د نورو سره داسې ورته نه ده، نو هغه باندې کراس، لکه السباح هم ورزش دی، فروسي هم ورزش دی، جمع الطوابع ورزش په ځای هوایه لفظ ووایم، خو العمره چې دی دا ثواب او عبادت دی، دا دې سره اړخ نه لګي. مجله، صحیفه، قراءه، کتاب. قراءه پکې بل شی دی. سوداء، هادي، خضراء، احمر، دا ټول رنګونه دي، خو دغه هادي چې دی رنګ نه دی، آرام او خاموش ته وایي. همداشان دا نور چې دي دا ټول تاسو کولی شئ، کوم ځای کې چې نه پوهیږئ مانه بېغمه پوښتنه وکړئ. دلته الفاظ یې درکړي دي او خانه خالیان هم دي، دا هم خانه خالي ډکې. نو همدغه شان التراکیب النحویة كنت سعید فی العراق. صحح الاخطاء التي تحتها خط. لاندې چې کوم یو دی هغه صحیح کوي. كنت سعید نه كنت سعیدا، حال دی او حال منصوب دی، نو ان شاء الله دا په ګرامر برخه کې بیا مکمل وایو. انتقل الشركة الى جده، دې کې به څه غلطي وي دغه به زه درته حل کړم، دا کېدای شي بیا تاسو ته سخت شي. تاسې اول خپل خواري وکئ، ویډیو همدلته سټاپ کئ، خواري وکئ چې دا حل کئ. انتقل الشركة الى جده، دې کې اشتباه ده، غلطي ده چې دا الشركه مؤنث دی او دا انتقله د مذکر لپاره دی. انتقلت الشركة. هل معه الجنسية اليمنية يا محمد؟ هل اوس دلته نو خبره محمد سره روانه ده، پوښتنه د محمد نه کوم، نو د هغه په هکله نه کوم. هل معك الجنسية اليمنية يا محمد؟ تستغرق الرحلة ساعة واحدا. ګوره ساعة واحدة باید وي ځکه مؤنث دی که نه. لدي مکتبة كبير، چی غلط دی؟ مکتبة كبيرة ځکه مکتبه خو مؤنث ده. یا زینب ای جمعیة تختارو، غلط خو تختارو دی، خو ولې غلط دی؟ ځکه چې دا مذکر صیغه استعمال شوی او زینب مؤنث ده. ای جمعیة تختارین. هل شربت القهوه؟ لا ما شربته. دا هو کې اشاره داسې چاته ده چې هغه مذکر وي، خو دلته قهوې ته اشاره ده او قهوه مؤنث ده. ما شربتها. دې دواړو نه هر جملې مخې ته دوه کلمې دي، یوه مناسبه کلمه ترې دلته کې دی. جده مدینة جمیلة جدا. ګوره ولې جمیلة راځي؟ ځکه جده خپله د جدې اشاره ده، صفت د جدې دی که نه. د ښځې چې صفت کوي مؤنث صفت به کوي، د نارینه صفت به چې کوي نارینه، لکه ښځه ښایسته ده، هلک تکړه دی، تکړه ده خو نه ده که نه. نو دغسې صفت او موصوف چې دي په هر څه کې سره یو شی دي. کیدای شي زه پښتو کې مثال کې غلط هم شم او وجه به دا وي چې د عربي ژبې او د پښتو ژبې ګرامر او قواعد ډیر زیات فرق کوي. دا هم دی، دا به هم تاسې حل کوئ، خو زه به تر دې ځایه پورې صرف ولولم او ډیر په سپیډ کې به ترجمه وکم معنا، ځکه چې اصلا باید دا تاسې حل کوئ. ابراهیم طالب فی الجامعه. ابراهیم په پوهنتون کې زده کوونکی دی، محصل دی. و اخته فاطمه طالبة فی الجامعه ایضا. او خور یې فاطمه هم په پوهنتون کې زده کوونکې ده. ابراهیم یدرس فی کلیة التربیه. ابراهیم د تربیې په پوهنځي کې درس وایي. و اخته تدرس فی کلیة الهندسه. او خور یې په انجینرۍ پوهنځي کې درس وایي. دا نو اوس خوند کوي که نه؟ ابراهیم تربیه او هغه لولي او خور یې چې د انجینري لولي. ابراهیم لدیه هوايات کثیرة. دا مې هسې ګپ ولګاو چې تاسې اوس دا مسله جدي ونه نیسئ. هر څوک پوه شه، خپله خوښه یې پوه شه چې کوم پوهنځی لولي، په دې کې هیڅ محدودیت نشته. ابراهیم لدیه هوايات کثیرة. ابراهیم ډیر زیات هوايات لري. یحب الریاضة، سپورت یې خوښیږي. والمراسلة، د خط لیږل او ریسیف کول یې خوښیږي. والقراءة، او لوستل یې خوښیږي. وفاطمة لديها هوايات قلیلة. او فاطمه لږ هوايات لري. تحب القراءة، خوښوي څه شی؟ لوست.
ولا تحب الرياضة والسفر. سپورت او سفر یې نه خوښیږي. نو دلته چې اوس ابراهیم یدرس الطب، ابراهیم طب لولي، صحیح دی که غلط؟ که صحیح وي صحیح، او که غلط وي غلط. کراس نښه پرې کش کړئ. ښه، دا اختبار هم خلاص شو، دا به تاسې حل کړئ. نو ان شاء الله په راتلونکي درس کې به 14مه وحده شروع کو، پیل کو. داسې معلومیږي چې دا لومړی دا کتابونه څو قسمه دي. بعضې تر 8مې وحدې پورې یو کتاب دی، بیا بل کتاب دی. موږ هغه اوږد او غټ کتاب رانیولی چې 15 که 14 که 20 وحدې یو کتاب دی. انشاءالله 14مې وحدې ته رسیږو، ورنږدې مې و آخر ته. نو نن لپاره هم دومره درس بس دی. ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.